د افغانستان پرځول شوی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني وایي اسلامي نړۍ دې د طالبانو سره استدلال وکړي. دا چې څنګه ولې ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او د تازه او مهم خبرو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي اسلامي نړۍ دې د طالبانو سره استدلال وکړي. اشرف غني دا خبره په غږیز پیغام کې کړې ده. نوموړي د جنکو تعلیم خبره کړې او ویلي یې د علم او پوهه د اسلامي علومو او ستر تمدن اساس دي. نړیوالو تجربو ښودلې چې د جنۍ تعلیم 15 نسلونه بدلولی شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ویلي د اسلامي نړۍ د علماو نه غوښتنه کوم چې د طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ یوه مثبت مسیر لور ته روانه ده او ضرور ده چې دا مثبت بهیر او مسیر به د طالبانو سره شریک شي او دوی اساسي اصول قواعد او ټکو ته متوجه شي. اشرف غني دا خبره په غږیز پیغام کې کړې ده. نوموړي د جنکو تعلیم خبره کړې او ویلي یې د علم او پوهه د اسلامي علومو او ستر تمدن اساس دي. نړیوالو تجربو ښودلې چې د جنۍ تعلیم 15 نسلونه بدلولی شي. اشرف غني د جنکو تعلیم خبره په داسې حال کې کړې چې طالبانو په افغانستان کې جنکو دپاره تعلیمي ادارې تړلې دي. نوموړي ویلي اړتیا ده چې جبر بند شي. جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي ګرځېدی. هغه زیاته کړه نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي. اشرف غني ویل نن د افغانستان خلک په لوږې او نیستۍ کې اوسېږي او د کوم هېواد د نوم اخیستو پرته ویلي د افغانستان اساسي شتمنۍ د هغه پیسو بدل کې صادریږي چې هره ورځ خپل تجارتي ارزښت ته لاسه ورکوي. د اشرف غني په خبره د افغانانو مشکلات ډیر زیات دي. بې له سالم او هر اړخیز فکر او داسې حکومت څخه چې د خلکو په خدمت کې وي نشي حل کېدی او د دې مشکلات د حل لپاره لومړی ټکی او اقدام دا دی چې ستونزه باید تعریف شي. هدف باید د عام ولس ښېګړه وي، نه چې د یو څو خاصو کسانو یا څهرو نظام. اشرف غني زیاته کړې ملي وحدت زموږ لویه پانګه ده. ملي وحدت باید په عمل کې راشي. قدرمن دوستان، دا وه زموږ د نن ورځې چمتو کړې ویډیو. که تاسې د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.